خبر راشد خان له زلزلې ځپلو سره د مرستې لپاره کمپاین پیل کړی. نور حال را سره په ویډیو کې وګورئ. په سلامونو مهرکلی کوم د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړی او د کرکټ د نړۍ ځلانده ستوری راشد خان په پکتیا او خوست ولایتونو کې د وروستي زلزلې له امله پر اوښتي مرګ ژوبله ژوره خواشیني څرګنده کړې ده. نوموړي په خپل فیسبوک پاڼه خپاره کړي پیغام کې ویلي په دې سخت او خواشینیتوب وضعیت کې د پیښې له اغېزمنو سره به د دې درانه غم کې شریک دي او یوازې به یې نه پرېږدي. نوموړي زیاته کړې که څه هم د دې پیښې له قربانیانو سره مرسته کوي خو دا مرسته کافي نه ده. هغه به د پیښې له قربانیانو لپاره د مرستې یو کمپاین پیل کړی. هر څوک کولی شي په پکې برخه واخلي. هغه په انګلیسي ژبه ثبت کړي پیغام کې ویلي دي په دې د کرکټ د نړۍ مشهورو لوبغاړو شاهد افریدی او ډي جي براول او نورو لوبغاړو څخه هم غواړي چې په دې کمپاین کې ورسره برخه واخلي څو وکولی شي په کافي اندازه مرستې راټولې کړل شي. ملګرو دا و زموږ چمتو شوی ویډیو. که تاسو دې ویډیو په اړه کوم نظر پیشنهاد غواړئ موږ سره په کومنټونو کې شریک کړئ او د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره له موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښې چارې.